الله حضرت سلیمان علیہ السلام یو ډیر لوی بادشاہ تیر شوی دی پیغمبر او په دې دنیا باندې دا حکومت یوازې په انسان نه په پیریانو حکومت تاسو چې دیوان وتاوای په دې پیریانو کې یو مضبوط قسم دی ډیر کار کوي او په لږ وخت کې ډیر کار کولی شي باقي باقاعده حکومت پیریان او په انسانان او الله والا قرآن شریف کې الله فرمایي دا سه جبه ور کړی وي چې د حیواناتو په خبروم پوهیدا او د مارغانو په خبروم پوهیدا او د میګو په خبروم پوهیدا دا ولا الله یو طاقت ور کړو او پاغه زمانہ کې چې څومره دنیا وا او څومره خلکو پټولو د پاسه حکومت الله نه سوال کړو رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي الله داسې بادشاہي راکې چې زمانہ پس تر قیامت پورې دا بادشاہي بل چاله ممکن نه مناسب نہیں ممکن نہیں ربل چاڑوی نا یوزل حضور پاک مبارک صحابہ کرامو تا فرمائید وی بیگایو پیرے راغی وی اورے روڑو زما مخیتے غردا وی ما کلکو نیوا وی ماوی دا جماعت دستن پورے تلم چی سبا دا ما شمان او خزی و تو گورے دا والو پورے لوبیو کی وی بیامی دا خپل رور سلیمان علیہ السلام دا دوارا یاد شوا چی رب حب لی ملک اللہ ینبغی لاحد من بعدی چی اللہ دا سی بادشاہی راکے چی بل مناسب نی نو دا آغا پا پیریانو او پا شیطانانو پا دی بادشاہی وا نو میں کدیز نیسم خدا زمان پا دا بادشاہی قائم شوا دا اللہ اسلام دے میرا آگئی نو بیا دا ما ضرور دا سلیمان علیہ السلام پا دعا کی او پوٹے کموالی راتا فردتو خاسعن نو زلیلہ میں خوش کچی دا ندی طلب ندی پیریانو باندے بادشاہی وا گورا سونا بادشاہی ہے دا دی پیریانو باولا کار کاؤ یعملون له ما یشاء من محاریبا و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات دا غٹے غٹے دی پیریانو باولا کار کاؤ غٹے غٹے لوی لوی پینے او لوی لوی خانکون بے والا جوڑو او عبادے بے پہ جوڑو لے عبادے غٹ غٹ بے او تصویرون بے پہ جوڑو اگا زمانہ کی تصویر سازے اجازت ہو کہ محل بے جوڑ کا نزے پدے بے پاگے کے خشتہ خشتہ تصویروں نہ جوڑ کر او خشتہ خشتہ کل کل نقشے بے پکے جوڑے کرے یعملون له ما یشاء من محاریب او دا غٹ غٹ بلڈنگوں بے پہ جوڑو دا خدای پاک دل او بادشاہی ور کرے پیسہ دے رہا چی پیری دی تابع شو بیا دس کمے دے بیت المقدس جوڑاو لگیا دی انسانان ہم پکی کار کئی او پیریان ہم پکی کار کئی او پیریان بطلل پا دریاب کے دن نبے پہ غٹے والے وی دا دریاب دمین نہیری او جواہرات او ملغلر رو باس ہے دریاب کے دن نسو غٹے والے سی او شابے پا دی غرون گردے او چی کم خشتہ خشتہ کانے اتی گئی اگر آگوندوے چی پا دی جماعت کے لگو کل اخبر علا ماربل او مزیدار مزیدار سی جون دا پا پیریان روڑا اذا من پختانوی کنا پی پیریانو تا غزنی سدے پیو سکن کی یو دے تبل دے ترسی کی پیریانو دا ٹول تابیر نو تاسو دین اندازو لگے چھ مالداری سونا شوا او بادشاہی سونا لویا دا لیکن یوزل دا جہاد دا پارا اسونے و تراوستل وی اسونا چھ سمر دی دا حاضر کے اسونے مخامخ و تودرے دا نو دیر اعلی اسونا و قیمتی مزیدار دی شورو دی دی سنو معاینہ کئی پچا لاس را کائگی پری غاڑ باندے دا چا پملا باندے او دیر زیاد خوشحالا دے وطا اللہ دمرا سن دی را کری دی سمرا علا قیمتی خشتہ مزیدار دے کی دا مانز وقت شو او دا منز وقت لا منز پاتش اوہو قرآن شریف کے اللہ فرمائی دا سوئی شو دی دا دنیا من خوزد اللہ نا غافل اکلم فطفق مسحا بالیمین ولانا وی ورشہ تور راوان ہے دا ٹول بالالوم پریدمین گو دنیا خوخوا پدی سنے جہاد کاؤ او دا دنیا بادشاہ دی او دا اللہ نے غختم دا داسی تے غخت دا وی داسی براکے چی تر قیامت پوری دا بلچانی او اللہ وی بالکل میں والا ورکلا خوچی یو منستی داغی اسونو دا وجہ پاتی جو ٹول اسون علال کلل طول زبح اکلل علال اکلل دا خیرات تی چی سمر خلقی خرے ولی اللہ نے غافل اکلل رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ دنیا برد اللہ نے غافل کئی کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ اللہ وی دنیا میں خوخہ کرے دا وخیرت بیر کرے
آخرت با یہ رہنا اللہ بنے رہے نو دنیا بدا ندا اسم نشتا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا ترور زیرے دیر لوی صحابی دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل نبی ہر پیغمبر یو خاص مددگار مرگری وی حواری وتوی وحواری الزبیر زما خاص دوست او خاص مرگری حضرت زبیر دے نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور زیرے دیر لوی صحابی دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل نبی ہر پیغمبر یو خاص مددگار مرگری وی حواری وتوی وحواری الزبیر زما خاص دوست او خاص مرگری حضرت زبیر دے نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور زیرے او دا بی بی دا حضرت زبیر او دا حضور پاک بی بی دا اخوین نیم دی حضرت عائشہ صدیقہ دا دا نبی علیہ السلام مبارک بی بی وا او حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت زبیر بی بی وا نو خد دا دوار اخوین دی چکل وفات شو پا بخاری کے پا جلسانی کے اگد حدیث تے گران زیم دے گران دا وسیعتو که خپل زوی تزوی راو مختا وی بچے پا ما قردون دی گوری دا قردون بخلاصے دویش لکا درہم قرضو پہ دویش لکا درہم دیر قیمتی وی دا بخلاصے وی دی اب دیرہ خدا سنور وسیعتو نے مکلت نو چه غمالون قیمت کرل نو دو لکا کم شپک کروڑ درہم مالی خطا 2 लाख कम شپک کروڑ درهم چننتی اربور روپے جوړي نو مال غټل او مال جمع کول حرام نشي خدای به سره نه پرې ده الله نه بغفلت نه کې موږ دا مال سره کړی دی خدای پرې خیر حالانکه دا مال او دولت کدی مالم خوخي نو خدای ونیسا خدای ته توجه ورکا ځکه دا مال او دولت او دا عمر او عزت خدای الله په اختیار کې دا حضرت سليمان عليه السلام یې حضل پلارت میګيري پاغانا تکه نو چې دې میګو کوم مشره میګه دا نو هغه چغه والا आवाज وکړه یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم اے میګیان خپل کورونو تسلو کې نه نوځه لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون سليمان او داغه لخر روان دي سن خپل باندې کیږي چخلام نه کی پزان نه پويږي ګورډر لوی پته زه روان دي فتبسم ضاحكا من قولها شکل سليمان عليه السلام اخذ میګو په आवाज پویدا او په خبره پویدا आवाज یې وریدا نو وی خندل مسکیشو وی خندل مسکیشو امیګل ورغه وی او خبره درته کوم وی سمره خوراک خوري ستا سمره رزق دې سمره خوراک خوري وی پکال کی او ساس کی او ټول کال د ساس کیم سیسا او د غنم د دانې یو معمولی غوندي سره د ما د ټول کال خوراک وی رښتیا دی وی یو رعیت ته حکم کې د میګي حواله او خاص ځکه بند کې کدا ته بارونه دي او دا غس یو دانه یو ونی مخوراک مرته کېده او یو ساس کې وبم مرته کېده یو کال چې تیر شو هغه وبم اقا سے پاتې وي لګي شان کمې شوی وي او هغه د غنم دانه هم اقا سے دني من زیاته پاتې و لګي خړلې و نو میګي ځان ته حاضر کړه وی ټیټ دی ویلي د رښتیا دی ویلي دغه د خوراک دی وی او غواړه سغواړه چې دل درکم ستا چې سخوخ ایمان او غواړه چې درکم وی چې زه سغواړم نشرا کوله چې زه سغواړم نشرا کوله وی زه در کوم سکما میوه دې پکار ده او کم خوراک دې پکار ده وی خیاو شی ده غواړم تکلا شرا کرانا وی سده وی زدی عمرا و رزقا وی عمر امرا لزیاد کو روزی امرا لزیاد کا دا دو سیزون نغوا لما چې کم عمر دارا لزیاد کا وی دا خو می پواز کې نه او چې سونه روزی خورم دا سے طاقت را کو یو غنم پکال کې خورم چې بیا دوه خورم درې خورم سالور خورم اوس د یو ساس کې یو ساس ټول کال کې خسکم نو چې بیا یو چاته اسکم وی دا خو می پواز کې نه او چې سونه روزی خورم دا سے طاقت را کو یو غنم پکال کې خورم چې بیا دوه خورم درې خورم سالور خورم اوس د یو ساس کې یو ساس ټول کال کې خسکم نو چې بیا یو چاته اسکم وی دا خو می پواز کې نه وجود کې د تبدیلی نه جبرا واسطه وی اسوي چې غواړه چې درکم یو ځلې الله تسوال وک الله دې به مال او دولت ترا کړې زستا دې ټول مخلوق لا ډوډۍ کو نشي کو نما څخه الله تا طاقت را کړې یو کال د پاره اجازه راوي نشي کو وی یو میاش له اجازه راوي نشي ورکو وی یو افتی له اجازه راوي نشي ورکو
یوې ورځې له خوراوې بالکل نشي کولی. الله درخواست کوم یو ټیم له اجازت راکړه زه ورکوم، یو وخت له وې ښځه درمې فوراً پیریانو ته انسانانو ته حکم شروع کړ چې د الله نه مې اجازت غوښتې ده او د الله مخلوق له ډوډۍ ورکوم. او چې څومره شاړې ځمکې دي کې کار کرونده وکړې، چې کوم کې غنم وکړې او جوار پکې وکړې، مثلا هغه زمانه کې چې د خوراک څه څیزونه ګیاګانې مو کرے، سبزی مو کرے، ټماټر هر شی کرے، میوې مو کرے، پیریان دیوان لګیا او الله تعالی ولا هر شی تابع کړو، هوا تابع وا، هوا چې تابع شوریت بم در طرف پیدا کړي او باران بم در توریږي، ټول دنیا زرغونه شو او د دریاب په غاړه د الله په حکم یو لوی ځای کې دار سره جمع کړ. پیریان دیوان لګیا دي، انسانان هم لګیا دي، رشی جوړ شوې رشی الته حیوانانو لم خوراک ورکړي، د هغې ګیاګانې هم را جمع شوې او دا پیریان دیوان په دې غرونو او په دې ځنګلو کې ګرځي او د هغې ځای نه میوې را غونډوي. داسې علاقې دي چې هغه هم سم د میوو ډکې دي خو د انسان لاس ورته نه رسي، لکه د افریقې او د یورپ دا ځنګلې او د غرونو دا سرونه، قسم قسم میوې به یې پکې، خو مونږ هغې ته نه رسېدی شو نه ورته انسان رسېدی شي. دا پیریان لګیا دي، دا هغه ځای نه دا سیوان او مڼې او قسم قسم څیزونه دي را غونډوي او راوړي او دا ګیاګانې مروړي او دا خوراکونه دي. د دریاب په غاړه د دنیا یو لوی ځای دی، هغه میدانونه ډک شو، هوا تابع د هغه پې د پاسه چلیږي، یخه هوا چلیږي چې دا خوراکونه سخانه شي، اوریاس پې د پاسه ولاړه ده چې نور پې نه لګي. چې هر څه جمع کړل او د ده خپل خیال دا دی چې الله خو وایي چې ته یو وخت هم خورا ډوډۍ نشي ورکولی مخلوق له رزق، دا ما دومره مال جمع کړه چې دا ټول مخلوق ورته ونښلي، په کلونو کې هم نشي خلاصولی. میږي دي څونه به تې خوري، کبان دي څونه به تې خوري، انسانان دي څونه به تې خوري او دا ټول حیوانات را جمع کړو چې ونښلي ورته نو څونه به تې خوري. او هغه زمانه کې مخلوق هم دوره نور چې اوس څونه مخلوق دی، په یو خاصه علاقه کې مخلوق اوسېده، دومره خور نو. الله د مشورې نه بغیر پیغمبر کار نه کوي، الله سره مشوره وکړه، الله د چا نه شروع کوم، وی د دریاب د حیواناتو نه مخکې شروع، وی دا به څنګه راځي، وی ته ول آواز ورکړه زه به آواز دې ټولو ته ور ورسوم او ټول به راشي. حضرت سلیمان علیہ السلام ول آواز ورکړه، اے د دریاب کبانو حیواناتو چې دریاب کې څومره یې ټول زما میلمانه یې د الله په حکم، ټول راشه د دریاب په غاړه مې قسم قسم څیزونه درته ښودي دي چې د چا پکې کوم شی خوښي خوله راوچته کې واخلې دی، چې اواز یې وکړ یو کب راغی او خولې یې راوچته کړه د دریاب یو کب او دا جامې لکه د قیمچي په شان دی، یو سر یې د رشې په یو طرف کې کېښود او بل یې په بل طرف کې کېښود او چې دواړه یې راغونډې کړې چې څه موجود و ټول یې الواق تېر کړل، هر څه ختم. اګایا میوې خوراکونه غوښې چې څو ټول په یو جامه کې یو کلب سره هر څه تېر کړل، ژوند یې پې ونه هر څه ختم. حق دک سلیمان علیہ السلام سره د وزیرانو په تخت شاهي ناست او تماشې ته خوشحاله دی چې مال خو ډېر دی او دا خو په کلونو کې هم نه خلاصېږي، او سره د وزیرانو د دې نایبانو شورا ممبرانو د پارلیمنت دا ټول ورسره ناست دي چې شی هر څه هغه او هغه کب او خولې وازه کړه. سلیمان علیہ السلام ورته ویل اخو تا هر څه ټول خلاص کړل، یو الواق سره دې هر څه خلاص کړل، دا دې څو کړل؟ کب ورته وایي ښه مېلمه ته څوک دا خبرې کوي چې دې نه شوه راکولی، نو دا غوښتل دی ولې میلمه ته یو میلمه راولې او ډوډۍ ورته کېدې ډوډۍ خلاصه کړي او ورته وایي ټوله ډوډۍ دې خلاصه کړه، او میلمه وایي زه دې بېعزتۍ لره اوس دی چې دې نه شوه راکولی، نو دا خبرې دې راته ولې کوي؟ میلمه ته څوک دا خبرې کوي؟ نو خدای ته وګوره میلمه هم دا لوبې کوي، دونه خوراک میلمه خوري، میلمه هم څه خو بویه که نه. د مکه مکرمه کې د حاجیانو ته ضیوف الرحمن وایي، د الله میلمانه، د الله میلمانه بس دې ځای په دې بوډونه ګولې چې ضیوف الرحمن دا حاجیان چې دا د الله میلمانه دي. نو حاجیان بعضې چې هلته راشي نخرې مخرې ډېرې کوي، بیا دوی نشه غوندې شي چې مونږ خو د الله میلمانه یو، دا سر داسې لږ اوچت وړي، مونږ خو چې د الله میلمانه یو، نه کولر نه اوبه هم کله توی کړي، ګیلاس هم بې ځایه وغورځوي، مونږ د الله میلمانه یو. نو یو حاجي صاحب هغه کولر نه اوبه راغېښتې اوبه پکې کمې وې، د بر نه یې راوړه، ټول کولر یې په قالین د پاسه په مکه مکرمه کې ورتوی کړ، قالین یې مولړه او ټول میدان هم لون شو، خادمانو رامنډې کړې. نو هغه یو خادم ورته غوسه کېده چې ټول کولر د زمزم دی نیکبخته واړه او ټول قالین دی مولړه او ټول ځای دی مولړه، دا دې څه وکړل؟
نا غبل خادم غیو ته وی محمد الله میلمه دی ما غوسه وته مکو دا الله میلمه دی نو زه خوا کې بالکل تناستو مې ټیک ته دی خدای الله میلمه دی بشک د میلمه خلق لحاظ کوي خو میلمه هم د قربه خیال ساتي کنه دا څه خو نه چې یو میلمه راغی ته دا میلمه او میلمه له په بیٹک کې د پاسه غول کوي په دره نو دا میلمه به د قربه خیال ساتي او قربه به د میلمه خیال ساتي نو دا میلمه ولې ظلم کوي چې غون کولر زمزم یې واړو او د حرم مقدس ازمکا هغه قالین ټول په وبو باندې لتال ک نو مې ټیک ته چې دا میلمه دی بشک د میلمه به سړی قدر او لحاظ کوي خو میلمه خو هم ته په بیٹک کې په قالین متیاز نه کوي هغه به ته په قالین د پاسه لاړې نه تو ګیدې هم خیال ساتي نو دا میلمه په قربه حق دی دا قربه په میلمه حق دی نو سليمان علیہ السلام هغه کف ته وی ارسل اخلاص کړل نیک بخت دادی سوکل ما خو د دنیا د خلکو له بسور کوم وی میلمه ته سوک داسې ویل کړه ما ته چې دی وی ارسل اخلاص کړل اوس بس کې عقب وتسوي وی چې د نشورا کولې ولې د غوښته وی دا ما چې سونو خولل وی دا دوان ولې را ل روزانه الله راکې دا الله سونه لوی طاقت سونه لوی قدرت انما قولنا لشيء ان نقول اسنګ دې اذا اردنا ان نقول له كن د چې غنم کرم نه په ډېر ستړي شم ته چې غنم کرے ډېر پستړي شي زمکه باله نو ډیران باچې نو غنم بکرې نو بخور به کې نو ساتنه به کې نو شپږ میاشتې کمو بیش به پیو لګي نو کله د آفتونو د غلین او د الله بوله تخم ورکی اندازې کې وکړه نو دسترګې پرب کې با غنم کرلی شي او دسترګې پرب کې بزرغونم شي او دسترګې په دقه یو رب کې بلکه د غرونو غوندې غله جمع شي نو دستړی کېږم په کار الله نه ستړی کېږي ما له موده شته چې دا کار به په دونه موده کې کېږي الله له موده نشته نو دا چې یو نوړی تا راکړه دا روزانه الله دوه نوړی راکړي وی نن الله تا ته وسپارلم ستا په سوال وی نن به نار ګرځم یو نوړی مې وخوړه بله نشته نن به نار نه وګرځم کاکا نار به ګرځې دوی شعر یې ووایو نار به ګرځي نو رزق د چا په اختیار کې شو د پروردګار د الله په اختیار کې روزي رسان لوی ذات لوی الله دی نو ته د دنیا د پاره الله پرې دی دا دنیا خو د الله په لاس کې ده دنیا له الله نه پرې دی دنیا له الله ولې پرې دی کدا وی چې یاره کدا مونځ کوم او دا ذکر کوم او دا تلاوت کوم ګاکرانه زی او دا بخور دا وبمې خرابېږي نو دنیا د پاره دی الله پرې خو کنه نو دا دنیا خو د الله په لاس کې الله څه ولې کې